کهانه شروعات کې مونږ وینو چې زمونږ دنیا ته یو ډیر غټ سپیس شپ راغلی وي خو هغې پوره په ځمکه لینډینګ نه کړی بلکې بره په هوا کې وي دا چېرته د بلې سیارې نه راغلی وي او په دې کې ایلینز یعنی خلایي مخلوقي ټول انسانان ډیر پریشان او خلک وایي جوړې دي په دنیا قبضه کولو له راغلي دي خیر دا شپ 3 میاشتو نه په هوا کې وي او د دې نه څوک راوځي نه او نه څوک رابطه کوي نو سرکار دا فیصله وکړي چې دروازه به یې کټ کړو او دننه به ورشو بس دی هم داسې وکړي او په هغه شپ کې وردن نشي نو دی هلته وویني چې په زرګو خلایي مخلوق دننه په هغه شپ کې پراته وي کم چې ډیر زیات کمزوري شوي بس سرکار د دې دپاره یو ځای خالي کړي او دی په هغه ځای کې ارضي طور دیره کړي ولې چې د دې په شپ کې څه خرابۍ راغلي وي او د هغې د وجې دی تللی نشي سرکار دې دپاره هغه کیمپ بالکل د دې د شپ د لاندې جوړ کړي بیا وخت تېرېږي او دا ځای د دې خلایي مخلوق علاقه شي او د دې ځای نوم ډسټرکټ 9 وي اوس دې شپ کې چې کم چپ خراب شوي هغه انسانان نشي جوړولی اوس ورو دا ایلینز روانې شروع کی او دی انسانان تنګۍ را تنګۍ او دی په ډیرانونو اوسیږي او هم د ډیران نه خوراک کوي د دې د وجې انسانان ډیر پریشان او خلک دا مطالبه کوي چې دی د دې ځای نه لاړ شي دې نه علاوه دی سره خپل خطرناک هتیار ومي کم چې دی ځان سره راوړي وي او دا هتیار د دې نه هلته څه غونډګان اخلي او په بدله کې ورله خوراک ورکوي خو اوس مسله دای چې دا هتیار د انسانانو په لاس نه چلیږي دا صرف د دې ایلینز په لاسو چلیږي نو د دې غونډګانو لیډر دا ایلینز مړه کوي او د دې غوښې خوري چې کیدای شي زما ډي ان اے د دې په شان شي او زه بیا دا هتیار چلولی شم خو داسې سم نه کیږي دې خوا پې سرکار هم تجربې کوي او د دې د هتیار چلولو کوشش کوي خو هغې هم ناکامه وي بیا مونږ یو کمپني وینو کومه چې د دې ایلینز معاملات سنبالي او د هغې مشر دا فیصله وکړي چې دا ایلینز به مونږ یو بل ځای ته شفټ کوو ولې چې دی دلته انسانان تنګوي په دې کمپنۍ کې یو کس کار کوي د چا نوم چې ویکسي دی څه کمکل شانتې وي او دی یو قسم له نیوز ریپورټر د کمپنۍ دا مشر دله یو ټاسک ورکړي چې ته ورشه او ایلینز ته ووایه چې تاسو دا ځای خالي کې بس ویکس هلیکاپټر کې کسانو سره روان شي او ډسټرکټ 9 ته ځان رورسوي هلته دی د یو ایلینز کور ته ورځي او هغې ته وایي چې تاسو دا علاقه خالي کې په دې کې ورسره څه ایلینز په چاخه هم شي خو دی بیا هم خپل کار جاري وساتي اوس په دې کې یو ایلینز وي د چا نوم چې کریس وي هغه په دې ایلینز کې انجینیر وي او هغه د ډیر وخت نه په دې سپیس شپ کار کوي او دی له هغه پرزه جوړوي کومه چې خرابه شوي او دی اخر په هغې کې کامیاب هم شي دا کریس نوم ایلین په کور کې نه نو دا ویکس ریپورټر د ده کور ته راشي او هغې د کور تالاشي اخلي چې اخر دی دلته څه کوي د تالته هم هغه پرزه میلو شي کومه چې هغه ایلین خپل سپیس شپ له جوړه کړې وي خو د بدقسمتۍ نه د هغې اوبه د ده په مخ ورشي دی زر خپل مخ صفا کي او بیا هغه پرزه ځان سره کیدي او هلته نه یوسي بهر د کریس ملګری هلته راشي او دې ته وایي چې تاسو کومه پرزه واغسته هغه واپس راکې خو دی د هغه ایلین په خبره نه پوهېږي د کریس دا ملګري ورسره ونښلي بس هغې په ده ډزو کي او مړې کي دا هر څه هغه کریس وموویني خو هغه هلته نه لاړ شي بیا دا ویکس خپل آفس کې ناستی نو یکدم د ده طبیعت ډیر خراب شي او لږ ساعت پس د ده نوک په خپله ګوتې نه وښویږي او لرې شي دې سره ویکس ډیر ویریږي او دې زر واشروم ته ورشي نو هلته د ده یو بل نوک وموځي دې ډیر حیران چې دا آخر ما سره څه کیږي خیر دی بیا چوټي کي او کور ته لاړ شي نو هلته د ده ښځې کور کې یو پارټي جوړه کړې وي او بلا شي میلمانۍ راغوښتې وي ویکس هغه میلمنو سره خبرې کوي نو هلته د ده طبیعت نور هم خراب شي تر دې پورې چې دې تورې الټۍ وکړي او د هغې نه پس بېهوشه شي بیا چې ورله هوش راشي نو دې هسپتال کې وي او ډاکټر ورله د لاس نه پټۍ لرې کوي نو د ده لاس بدل شوي دې ډېر زیات اوتر شي او هغه ډاکټر یې غلی کړي دغه ټایم سیکیورټي والا راشي او هغې دې ځان سره بوځي هغې دې راولي هغه ځای ته کم ځای کې چې دی په ایلینز باندې تجربې کوي دا کسانو ویکس هم هغه هتیار ته کښېنوي کم چې دی د ایلینز نه اغوستی وي او دې پیره هغه هتیار د ده په لاس وچلیږي ولې چې د ده لاس هم اوس د ایلینز په شاني اوس دی په ویکس باندې نورې تجربې هم کول غواړي په کومو کې چې ویکس مړ کېدی هم شي خو د کمپنۍ دا مشر ورته وایي چې به دې مړ شي خو تجربه کامیابه کې چې کله د افسران لاړ شي نو ویکس په دې کسانو حمله وکړي او په سچل د هغه ځای نه لاړ شي وتښتي خو هر ځای کې خبرونه چالو وي او د ده باره کې پکې خبرې کیږي نو دی چې کم ځای ته ځي نو هلته یې خلک پیژني او د هغه ځای نه خلک تښتي دې خوا سرکار هم ده پسې لګېدلی وي نو دې ته یو ځای او بل ځای په
غلطيږي د سره بل لار نه نو بس دی اومغه ډیسټریکټ 9 ته راشي کم چې دغه ایلین ځای وي هلته دی خپلې ښځې ته رینګ وکړي او هغې ته هر څه ووایي خو ښځه یې هم د ده په خبرو یقین نه کوي بس دی غوسه شي او یو تبر راواخلي او د خپل لاس د کټ کولو کوشش وکړي دی صرف یو ګوته کټ کړي او په هغې ده ته ډېر زیات تکلیف میلو شي دغه ټایم دی وویني چې بلا شي هلیکاپټر یې ده پسې را روانې وي او هغې ده پسې ګرځي بس دی د هغه ځای نه لاړ شي او یو کور ته وردن نه شي نو هغه کور کې د ده ملاقات کریس سره وشي چا چې هغه ډیوایس جوړ کړی وي کریس چې د ده لاس وویني نو پته ورته ولګي چې هم ده زموږ هغه ډیوایس پټ کړی دی کریس دته وی چې هغه ډیوایس دې څه کو نو دی ورته حل نه وی بس دا ایلین ورته وی کو ته ځان واپس ټیک کول غواړې نو مال هغه ډیوایس راکا نو ویکس ورته وی چې هغه ډیوایس خو لیب والا اغستی دی او هغې سره دی دا کریس ورته وی چې مونږ به هغه لیب ته لاړ شو خو مونږ له به هتیار پکاري او زمونږ ټول هتیار خو دلته هغه غونډه اغستې دي بس دی لاړ شي د هغه غونډګانو مشر له او د هغه نه هتیار وغواړي هغه چې د ده لاس وویني نو خپلو کسانو ته وی چې د ده لاس کټ کې او ماله یې راکې چې دی ځان ته ولګوم هغې چې ویکس راګیر کی نو د ویکس لاسو له د ایلین دغه هتیار ورشي بس دی هغه راواخلي او کسانو ته یې ونیسي هغه ډېر خطرناک هتیار یي څوک هم د دې هتیار مخې له نه راځي او دی د هغه ځای نه سره د هتیاره لاړ شي دی راشي هغه لیب ته کم کې چې هغه ډیوایس پروت وي دی هلته په هغه هتیار باندې کسان ولي او څوک هم د دې هتیار مقابله نشي کولی ولې چې دا ډېر خطرناک وي خیر دی هغه ډیوایس له ځان ورسوي او هغه راواخلي دی چې بیا د کریس کور ته واپس راشي نو ویکس ورته وی چې زه به څومره ټایم کې ټیک شم نو کریس ورته وی چې تقریبا 3 کالو کې ویکس ورته وی چې دا خو ډېر غټ ټایم دی تا خو ماته وی چې زه به تا ډېر زر ټیک کم نو کریس ورته وی چې زه لومبې د خپل خلک د دې ځای نه بوزم خپلې سیارې ته او 3 کاله پس په تا پسې راشم او تا به ټیک کم په ما بروسه وکړه بس ویکس له غوسه ورشي او دی کریس په دې سر وخي او بېهوشه کی ویکس هغه ډیوایس اوچت کی او لاندې بیسمنټ ته ورشي کم ځای کې چې د دې ایلین سټول سیستمي او لاندې د کریس ماشوم هم وي هغه ورته وایي چې دا ډیوایس دلته ولګوه بس ویکس چې هغه ډیوایس ماشین کې ولګوي نو انجن سټارټ شي او یو جاز د ځمکې نه راوځي دا جاز بره رواني نو دغه ټایم په پوجان میزایل را پرېږدي او دا جاز ولي بس جاز لاندې پریوځي او تباه شي دغه ټایم پوجان راشي او ویکس ګرفتار کی او د کریس هغه ماشوم هلته چرته پټ شي دغه ټایم هغه غونډګان هم هلته راشي او هغې په پوجانو حمله وکړي او ویکس ته حراست کې واخلي دی ویکس راولي هغه خپل مشر لا نو هغه مشر ورته وایي چې ته زما نه چرته هم نشې تللی او بس خپلو کسانو ته وایي چې ده نه لاس کټ کې هغې چې د ویکس نه لاس کټ کوي بس دغه ټایم یو رابوټ اکټیو شي او هغې په هغه کسانو ډزې شروع کړي دا رابوټ اصل کې د غونډګانو د دې ایلیرز نه په زور اغستې وي او دا دې وخت کې د کریس هغه زوی کنټرول کوي رابوټ هلته ټول کسان ولي او بیا کولو شي بس ویکس پکې دننه کینی او هغه رابوټ چلول شروع کړي بهر په ده باندې هغه پوجان ډزې شروع کی په دې رابوټ هیڅ مسر نه کوي او دی روان شي نو هغه پوجي کریس راونیسي او هغه ښه وخلي وي او ورته وایي چې وایه ستا څه پلانینګ دی کریس ورته وایي چې زما هیڅ پلانینګ نشته دی کریس وجلو والی چې دی کې په دا رابوټ حمله وکړي او کسان تې ولي او دا رابوټ کریس د هغه ځای نه روان کړي په دې دومره ډزې وشي چې دا رابوټ را پریوځي بس ویکس دی کریس ته وایي چې ته ځه او ما دې ته پرېږده کریس ورته وایي چې نه تم ما سره راځه خو ویکس ورته وایي چې نه ته لاړ شه او خپل خلک بچ کا بس کریس منډه کی او هغه جاز ته وخیږي او هغه خپل سپیس ته بره وخیږي لاندې ویکس هغه کسانو سره مقابله شروع کی او ښه ډېر پکې مړه کی دغه ټایم یو ګاډی راشي او دې ښه تیزۍ سره ووخي بس دې سره ویکس ډېر خراب شي او هغه رابوټ هم بند شي د هغې نه ویکس راوځي دغه ټایم د پوجانو هغه مشر راشي او په ویکس باندې ټوپک راواړی ویکس نیم انساني او نیم ایلین بس دې چې په څنګه ډس کوي نو دغه ټایم هغه نور ایلینز راوځي او هغې دا پوجي راټینګ کي او ټوکړې ټوکړې کي بیا ویکس وویني چې کریس خپل زوی سره هغه شپ ته ختې وي او هغې هغه شپ سټارټ کي او د هغه ځای نه روان شي ویکس چې دا وویني نو ډېر خوشحاله شي بیا یو څو میاشتې پس مونږ وینو چې د ویکس ښځه کور کې ناستی او هغې سره لاسو کې د ټیم نه جوړ شوی ګولي او هغه دا وایي چې دا ما له خپل خاون ور مخې ته کیدي دی خوا مونږ یو ایلین وینو کم چې په ډیران ناستی او هغه د ټیم نه ګل جوړی دلته مونږ ته پته ولګي چې د ویکس نه اوس مکمل ایلین جوړ شوي هم دې سره دا کهانی ختم شي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه